نو زما ملګرو چې شا اوسه کېږي ډولې څاروي اخلي ډولې ځکه چې د الله په نوم یې لګي او جنت پې ګټې او هغه الله چې تا سره یې څومره ښه کړي دي رښتیا رښتیا وه د الله عمره چا د سره ښه کړي نو چې په ټول کال کې د نه یو څاروی غواړي دا بیلونه ورکوو او دې ماشومانو له جامې ورکوو او ورځ کې موبایل ته څو ځله پیسې خېجې او دا غټ موبایل دا خېټه د پیسو نه ډکه کړې د نورو دمزي لوټ کې او دې کې فسادونه دي او معاشره یې تباه کړه او الله تعالی موږ نه دومره سره کړي دی او کال کې ویلي چې یو ځل زما له قرباني کوو نو ښایسته ډولې څاروی اخله الله سبحانه وتعالى فرمای ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب چې خلکو چا چې د شعائر الله تعظیم وکړو نو د دې سړي په زړه کې تقوا ده دا رښتیا تقوا دار دی د عبد الله ابن عباس نه نقل دی چې شعائر الله قربانیان دي او د هغې تعظیم دا دی چې داسې قرباني به اخلي چې هغه چاق وي چاق ځکه چاقواله نیم ښایست دی چې څوک چاق شو 1/2 ښایسته دی نور به منډه وهي نو څاروی چې چاقي دا ډېر ډولۍ ښکاري د صحابه کرامو په تاریخ کې دا راځي چې دوی به د قربانۍ نه مخکې څاروي اخیستل او سرول واښه به ورته ښودل او داسې به برابرو چې د اختر ورځې راشي او سمدسې مزیدار شي زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم باره کې راځي چې کان یضحی بکبشین پیغمبر علیه السلام 2 غډان حلالول به انس رضی الله عنه ما زم 2 غډان حلالوم ځکه زما پیغمبر 2 غډان حلال کړي دي ما ته د خپل نبی طریقه خو ښکاري زم چې قرباني کوم 2 غډان حلالوم